د کندوز په دشتیاچي ولسوالۍ کې د یو شمېر جوماتونو له امامانو څخه د قرآن کریم د سم تلفظ په موخه ازموینه واخیستل شوه. د چارواکو په وینا دغه ازموینه د دې ولسوالۍ د حج او اوقاف مدیریت لخوا د جامع او صغیره جوماتونو له امامانو څخه د امیر المؤمنین د حکم پر اساس اخیستل شوې. له بلې خوا بیا د دشتیارچي ولسوالۍ د حج او اوقاف مدیر مولوي اسلام الدین نایب وایي په دې ولسوالۍ کې رسمي او غیر رسمي 470 جوماتونه شتون لري چې 80 جوماتونه یې جامع او پاتې نورې صغیره دي او له دې ازموینې څخه یې موخه د جوماتونو د امامانو ظرفیت لوړول او د امامت پر مهال په سمه توګه د قرآن کریم تلفظ ادا کول دي. د دشتیارچي په ولسوالۍ کې د ټولو امامانو څخه امتحان اخیستل کیږي. لا هم د امتحان لړۍ روانه ده. په دې کې تقریبا 470 جوماته دشتیارچي ولسوالۍ لري او 80 تقریبا جامع جوماتونه دي، نور ټول صغیره دي. د دې ټولو امامان څخه امتحان اخیستل کیږي او کوم امامان چې کامیاب دي هغه خپل امامتۍ باندې او کوم امامان چې ناکام دي زموږ سره هغه بیا موږ یو قاري ته یو حافظ ته معرفي کوو چې د میاشت نه بعد نه وروسته بیا دغه څخه امتحان اخیستل کیږي چې آیا دوی د خپل غلطي صحیح کړې که نه. او د قرائت او د امتحان مورد چې دی هغه په لحن جلي کې دی چې لحن جلي په باره کې دوی امتحان جلا اخیستل کیږي چې آیا لحن جلي صحیح دی او که غیر صحیح دی. نوموړی زیاتوي هغه امامان چې په دې ازموینه کې ناکام یا پاتې راشي نو د قرآن کریم د سم تلفظ د ادا کولو او تجوید په موخه به درسونو ته ور وپېژندل شي. د یادونې وړ ده چې د یوې اونۍ په تېرېدو سره د دغه مدیریت لخوا له 200 امامانو د قرآن کریم د سم تلفظ په موخه ازموینه اخیستل شوې او د مسؤلینو په وینا دغه لړۍ به دوام لري.